د واتس اپ بیک اپ چیرې دا به تاسو ځان سره څنګه سیو کوئ. ډېر کسان ماته په انبکس کې هم میسجونه کوي او کمنټس کې هم دا تپوس کوي چې موږ خپل واتس اپ چې دی هغه چینج کړ دی او زموږ مخکنی کومه ډیټا چې دا هغه کې فوټوان ویډیو یا آډیو هغه مکمل چې دی هغه زموږ مخکنی واتس اپ کې تل دي. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم که چېرته تاسو خپل واتس اپ چینج کوئ نو هغې نه مخکې به تاسو خپله ډیټا چې دا به تاسو څنګه سیو کوئ. هغه واتس اپ کې یو څو اپشن دي هغه به تاسو ایډ کوئ. که بیا تاسو څو موبایل هم بدلوئ نو ستاسو بیک اپ چې دی هغه به نه ځي او ستاسو فوټوان ویډیو هر څه به ستاسو په واتس اپ کې تاسو سره پراته وي. دغه مکمل سیټنګ چې دی دا به تاسو څنګه کوئ مکمل طریقه درته ښیم. دغه سیټنګ چې دی دا تاسو یو ځل خپل په واتس اپ کې وکړئ نو ستاسو ډیټا چې دی هغه به بیا بالکل محفوظ وي او تاسو که څو موبایل هم بدلوئ نو ستاسو ډیټا چې دا هغه به بل چېرته هم نه ځي. دغه سیټنګ څنګه کیږي مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او که په دې پیج باندې تاسو اول ځل باندې راغلي نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې ویډیوګانې په دغه پیج باندې ډیلي بیس باندې اپلوډ کوو. ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم واتس اپ چې دا به اوپن کړئ. واتس اپ چې کله تاسو اوپن کړئ نو دا به 3 ډاټ ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دې سیټنګ ته به راشئ. سیټنګ ته چې کله راغلی نو بیا د چاټ ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو لوغنتې لاندې به راشئ. دلته لاندې تاسو ته ښکاري چاټ بیک اپ دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو بیا تاسو ته به راښکاري بیک اپ. لاندې تاسو ته ښکاري ګوګل اکاونټ. په دې ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو سره چې کوم جیمیل کې تاسو خپل بیک اپ سیو کوئ تاسو په هغه جیمیل باندې کلیک کړئ. نو دلته نه به خپل زه یو جیمیل چې دی هغه به زه ایډ کړم. دا جیمیل چې دی دا ما ایډ کړ. دا ګوره اوس دا جیمیل چې دی ایډ کېږي. بیا به تاسو لغونې کته راشئ د کنټینیو باندې به کلیک کړئ. کنټینیو باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو ستاسو جیمیل چې دی دا ایډ شه. دا بیا تاسو ته کته ښکاري اټومیټک بیک اپ په دې باندې به کلیک کړئ او دا به تاسو ډیلي باندې پرېږدئ. ډیلي باندې چې تاسو کله پرېښدئ بیا به لغونتې لاندې راشئ. بیا یا تاسو خپل د ویډیوګانې بیک اپ هم غواړئ نو که تاسو وایئ چې زما ویډیوګانې دي ما په زما بیک اپ کې هر ورځ سیو کېږي نو انکلوډ ویډیو اپشن چې دی دا به تاسو آن کړئ او دا کوم لاندنی چې دی بیک اپ یوزینګ کالر دې باندې به هم کلیک کړئ دا به هم آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کړ نو بیا به تاسو ته بیک اپ ښکاري په دې بیک اپ باندې به کلیک کړئ. بیک اپ باندې چې تاسو کلیک کړ نو دا تاسو ته ښکاري دا ستاسو مکمل سیټنګ چې دی دا وشه. نو دا تاسو ته ښکاري کوم 20 MB ډیټا چې زما دا هغه زما په دې کې سیو کېږي. نو دغه طریقې سره تاسو خپل د واتس اپ بیک اپ چې دی هغه تاسو سیو کولی شئ. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. تل وي الله په امان.